السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د یوټیوب د دومې ویډیو په باره کې تاسو ته شان درښیم چې ما تاسو ته وویل چې زه به په تقریبا هر ورځ به کوشش کوم چې یوه ویډیو تاسو ته جوړه کړم. که هر ورځ نه وسو انشاءالله په 2 ورځو کې به ویډیو تاسو ته خامخا وي او تقریبا د ټول کورس ویډیو چې دی هغه تقریبا 28 تر 150 پورې ویډیو جوړېدای شي چې موږ په 150 ویډیو کې د یوټیوب کورس کوم ده هغه به ټول مکمل کمپلیټ کوو. خو تاسو به یو کوشش کوئ، یو کار به کوئ چې هغه کار دغه ده چې مثال نورو پښتنو ملګرو ته به دا ویډیو شیر کوئ چې زه غواړم چې هر پښتون یو کورس چې کوم ده هغه وکړي او یو شی زده کړي او د یوټیوب چینل جوړ کړي او له یوټیوب نه روپۍ وګټي. نو کله چې ما تاسو په اوله ویډیو کې ویلي ول چې تاسو به یو د یوټیوب چینل نوم مثال یږدئ، یو نوم به تاسو سلیکټ کوئ چې د خپل چینل نوم څه شی کیدی، او دوم چې تاسو چینل په څه شي جوړیږي، په څه باره کې تاسو چینل جوړوئ، دماغ غوندې په ټکنالوژي کې، او که تاسو په کرکټ باندې، په مړۍ په خیدا باندې، په سپورټس باندې، په نورو شیانو باندې تاسو چینل جوړول غواړئ. خو ما په خیال کومو خلکو چې ما هغه ویډیو کتلی وي نو ټولو خلکو به سوچ والی وي چې د چینل نوم څه شی کیدو او په څه باره کې چینل جوړ کړو. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم د یوټیوب د کورس په دومه ویډیو کې چې موږ څرنګه خپل د یوټیوب چینل جوړ کړو. د یوټیوب د چینل جوړېدل لپاره موږ یو جیمیل ضرور پکار وي. یو جیمیل به هم تاسو ته جوړېدل درښیم په دغه ویډیو کې، او د یوټیوب چینل جوړول به هم دغه ویډیو کې درښیم. ویډیو لږ غټېدای شي ولې جیمیل به هم جوړوو او یوټیوب چینل به هم جوړوو، ولې زه غواړم چې دا کورس داسې وکړم چې ټول خلک یو داسې کار وکړي چې هغه د دوی لپاره د عمر بر لپاره دا کار وشي او په راتلونکي وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیښ او د دوی چینل څه خراب نه شي. نو نوم به زه جیمیل جوړول هم درښیم او یوټیوب چینل جوړول به هم درښیم، د یوټیوب نوم رچول به هم درښیم. په راتلونکي ویډیو کې بیا لوګو د چینل عکس چې کوم وي، بیکګراوند عکس چې کوم وي، کور فوټو د یوټیوب او ویډیو جوړول نور راشه به هغه په راتلونکي وخت کې پسې درښیم. نو تاسو ګور ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان راځي شروع کړو، او ویډیو چې کومه ده هغه له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کوئ په فیسبوک کې، په وټساپ کې، چې ټول ملګري کوم د تاسو دي هغه وټساپ یوټیوب کورس وکړي او یو څو روپۍ له یوټیوبه وګټي. ډېر ډېر مننه. ګرانو ملګرو، نو نن په دغه ویډیو کې تاسو دغه درښیم چې تاسو څرنګه خپل د یوټیوب چینل جوړ کړئ او ورسره جیمیل جوړ کړئ. صحیح ده چې کله تاسو سره جیمیل اکاونټ وي نو تاسو خپل چینل جوړولی شئ. نو دا یو ځنکۍ ده، زه یې پرې نه ځنم، خو دومره ته مثال میسج راغلی و چې که دې ما د چینل را جوړ کړو. نو زه دا کوم چینل تاسو ته جوړوم نو دا چینل بیا زه که خیر وخته ورکړم، دا لږ ناجوړه ده چې مطلب تقریبا دا 15 کاله کېږي، 15 کاله عمر یې ده او 2 کاله کې دی فالج شوی ده او تقریبا تر اوسه لا دغسې ده. نو الله تعالی دته شفا ورکړي او جوړ دې کړي. نو زه به درته چینل جوړ کړم، نو تاسو هم ګورئ چې زه چینل څرنګه جوړوم. د دغه لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل کروم هم شته او تاسو بل هر ویب سایټ استعمالولی شئ، خو زه دغه استعمالوم، انډکس براوزر درته ویل کېږي. صحیح ده، تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ له خپل پلی سټور. صحیح ده، ویډیو به لږ غټه شي ولې په دغه ویډیو کې به تاسو ته جیمیل هم درښیم او یوټیوب چینل جوړول به هم درښیم. صحیح ده، انډکس براوزر به کلیک کړئ او دلته به تاسو ولیکئ جیمیل ساین اپ. صحیح ده، په جیمیل ساین اپ باندې به کلیک کړئ او دلته لیکلی کریټ ا جیمیل اکاونټ. نو په دغه باندې به کلیک کړئ کریټ ان اکاونټ او دلته به تاسو نوم وغواړئ او دا نور شیان به هر شی وغواړئ. نظر محمد به د دغه نوم ورکړم زه، نظر محمد. که داسې چې د پنکي غږ راځي په ویډیو کې نو هغه تاسو مثال ولا ګرمي ده نو ځکه مې چال کړی ده، که نه ضرورت هم نه و. نو دغه زه تاسو ګورئ خپل نوم او ایمیل به داسې ور واچوئ او دلته به پاسورډ ور واچوئ. صحیح ده، پاسورډ به تاسو ور واچوئ
پاسورډ به تاسو ور واچوئ دلته صحیح ده ایمیل د ما څه غلط راځي سم نه راځي نو زه به ایمیل لږ بدل کړم نو دا کیدای شي تاسو هم اول داسې وي تاسو هم خپل ایمیل ده هغه 2-3 وارې بدل کړئ نو بیا کیدای شي سم شي 3 2 1 نظر محمد 321 321 په دې باندې به تاسو خپل نوم واچوئ او ایمیل به واچوئ د خو بعد پاسورډ به واچوئ 2 واري دلته خپل عمر به واچوئ چې تاسو عمر چې ده دلته جنوري اول د 1998 ورچوم صحیح نه دلته به زه میل واچوم دلته به خپل ټلیفون نمبر واچوم صحیح ده 3430 نو دلته به تاسو پاکستان سلیکټ کړئ چې په کوم ځای کې یاستئ هغه ځای به سلیکټ کړئ او په کنټینیو باندې بیا کلیک کړئ او دلته به تاسو کته لاړ شئ آی اګری باندې بیا کلیک کړئ بالکل به داسې د رقم باندې خپل جیمیل اکاونټ جوړوئ نو زموږ اکاونټ چې کوم دا هغه جوړ شو 321 نظر محمد 321 صحیح ده دغه د موږ اکاونټ چې کوم دا جوړ شو تاسو وینئ دلته د موږ اکاونټ چې کوم دا هغه جوړ شو اوس به زه دلته ولاړ سم او دلته به یو بل ایډ خلاص کړم او دلته به سرچ کړم یوټیوب زه کله سرچ کړم نو دلته به راواوړي اول کیدای شي تاسو ته د موبایل په رقم راواوړي نو مثال په موبایل کې څه رقم یوټیوب وي نو هغه رقم راواوړي بیا به تاسو دلته دغه 3 ټکي کلیک کړئ او دلته لیکلي ګو ټو فل سایز صحیح ده ګو ټو فل سایز به تاسو دلته ښکاره کړم دا لیکلي ګو ټو فل سایز دومره چې کلیک کړئ نو بیا د موږ د کمپیوټر سایز ته ولاړ شي د موږ کوم موبایل چې ده هغه د کمپیوټر په رقم شي صحیح ده دلته لیکلي په کونج کې ساین ان دا ساین ان باندې به موږ کلیک کو دلته به تاسو په ساین ان باندې کلیک کړئ کله چې تاسو په ساین ان باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو آی ډي راوړی وي تاسو کوم آی ډي باندې لوګین کیږئ نو تاسو چې څومره جیمیل اکاونټ جوړ کړی هغه به ټول دلته راوړی خو اوس ما ډایرکټ ساین ان شو ولې ما اوس نوې آی ډي جوړه کړې وه نو په هغه نوې آی ډي سره ډایرکټ لوګین شو صحیح نه دلته تاسو وینئ اوس به زه په دغه باندې کلیک کوم او You are now registered with the YouTube صحیح نه په دغه ان باندې به کلیک کړئ په ان باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو راواوړي کریټر سټوډیو صحیح نه په کریټر سټوډیو باندې تاسو کلیک کړئ او خپل چینل سیده هغه به تاسو جوړ کړئ یعنی خالص ساين ان چې وکړئ په هغه باندې تاسو چینل نه جوړیږي دلته به تاسو لاړ شئ او خپل چینل به جوړ کړئ دلته لیکلي کریټ ا چینل په کریټ ا چینل باندې به کلیک وکړئ او د هغه بعد به دلته خپل د چینل نوم واچوئ چې تاسو د چینل نوم څه دی صحیح نه نظر محمد اوس ما یخه ده بیا زه اخر ته چینج کولی یم سمه نو زه به په کریټ چینل باندې کلیک کوم او د ما چینل چې کوم ده هغه به دلته جوړ شي صحیح ده دا تاسو اوس وینئ چې ما چینل چې کوم ده هغه جوړ شو د دغه بعد زه دلته ویډیو په اسانۍ سره اپلوډ کولی سمه دلته تاسو وینئ نظر محمد چینل جوړ شو هر شی ظاهره 0 دی ولې ما ظاهره یو شی ویډیو مې نه اپلوډ کړی یو شی مې نه اپلوډ شوی ولې دا چینل چې اوس کوم ده دا اوس نوی جوړ شو دلته به زه تاسو څخه سبا راتلونکي وخت کې د چینل ویریفای کېدا در وښیم په بله ویډیو کې چې څرنګه موږ خپل چینل سیده ویریفای کړو او د هغه بعد په نورو ویډیو کې به د چینل عکسونه چې کوم دي هغه عکسونه به تاسو ته زده کول در وښیم څرنګه موږ عکسونه جوړولی شو او بیا څنګه دلته اپلوډ کولی شو نو ګرانو ملګرو دا ویډیو چې کومه ده دا ویډیو له ملګرو سره شیر کوئ چې هغه ملګري هم د یوټیوب کورس وکړي او له یوټیوبه چې یو شی زده کړي او روپۍ ځینې وګټي
نو که خیر اوس چې څه رقم ستاسو نیت وي ستاسو له خلکو سره ویډیو شیر کوئ په هغه رقم به ستاسو چینل په مخ کیږي او خلک به ویډیو ګوري او تاسو به پرې ګټلی سي نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو خوښ ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زه یم افضل خان د الله په امان